د کابل پر کوڅو او سړکونو د غلو واکمني دغه واکمني چا ورکړې ده لاس کې همدوی پولیسو ورکړې ده د مطلب د شر کېدو نه مخکې یو ځل دغه ویډیو تر پای وګورئ چې په دې مطلب کې موږ ستاسو دپاره څه چمتو کړي دي. په دې ورځو کې په کابل کې هر سړی له غلو او شکو شکایت کوي. هره ورځ له دوستانو او خپلوانو څخه اورو چې غلو وهلي موبایلونه، پیسې، موټر او نور توکي یې ترې وړي دي. تازه په کابل کې د غلو لخوا د څو کسانو د وژنې خبرونه هم خپاره شوي دي. پولیس د تال په څیر د پیښو مخنیوی ژمنې کوي، خو غلاوې همداسې زیاتیږي. په کابل کې غلاوې او شوکې بیخي عامې شوي دي. پر عمومي سړک، په موټر کې، په عمومي او فرعي کوڅو کې، د جومات په دروازه او هر ځای کې خلک له غلو سره مخ کیږي. لوټل کیږي، وهل کیږي، آن وژل کیږي هم. خبره یوازې د کوڅو او پس کوڅو نه ده، د پولیسو د پوستې او حوزو په څنګ کې هم غلاوې کیږي او خلک لوټل کیږي. پخوا به خلک د شپې لخوا ځان ساته، ځکه چې غلاوې به ډیر ناوخته یا هم د شپې لخوا کېدلې، خو اوس د ورځې په هر وخت کې سهار، غرمه، مازدیګر غلاوې کیږي. اوس خلک له ویرې یا موبایلونه یا پیسې نه ګرځوي او یا هم په سختۍ له کورونه وځي. ان داسې هم شوي دي کله چا سره تلیفون یا پیسې نه وي نو غلو له دې عمله یې وهل یا ډبوي چې ته ولې پیسې نه ګرځوي. په کابل کې پر کوڅو او سړکونو اوس په واقعي معنا د غلو واکمني ده، داسې لکه حکومت چې دوی واکمني په رسمیت پیژندلې وي او سړکونه او کوڅې هم دوی ته ورپریښې وي. اوس په کابل کې داسې حالات دی لکه پولیس چې یوازې دولتي ودانیو ساتنې مسؤل وي او له دولتي ودانیو د باندې ساحه پر یو مخ غلو ته پریښې وي. خلک پولیس پره بولي. په ځینو پیښو او ځینو سیمو کې پولیس غلو سره پر همکارۍ تورنېږي. داسې ډېرې پیښې شوي دي چې خلک غله نیولي پولیسو ته یې سپارلي، خو وروسته پولیسو نیول شوي غله بیرته خوشي کړي دي. لکه همدې عمله خلک ځینې پولیس چارواکي پیښو کې شریک ګڼي. که دا شراکت په اړه ډېر اسناد او شواهد نه وي، خو پولیس له بده مرغه د دغو پیښو پر وړاندې بې تفاوته دي. د مخنیوي لپاره نه کوم پلان او نه کوم پروګرام لري او نه کومه اداره. له همدې عمله غلاوې او شوکې ورځ تر بلې زیاتیږي. نو دوستانو اوس راځئ چې موږ او تاسو همدغه کار وکړو، دغه ویډیو شیر کړو ترڅو ټول چارواکي له همداسې پیښو خبر شي، ترڅو د دغه پیښې جدي څارنه وکړي. که چیرته مو ویډیو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له داسې تازه او دقیقو معلوماتو څخه ځانونه خبر کړئ نو د لمر پریس چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شاخ وخت درته غواړم.